الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش على الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. د معجزون زبید الله جل شانه په توفیق سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارکانه یو څه صادر ته بیان کړ. نو چې کله مسلمان د دیغه بنی قریظه د غزا نه فارغ شول، نو دلته مسلمانونه کې د خزرج د قبیله دغه ولګدل نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه وغوښتله. و یا رسول الله که چیرې ته میشته اجازه وکړي چې میش هم یو داسې سعادت حاصل کی، داسې شرف دغه زون ته حاصل کی لکه کیم شرف او اعزاز چې دغه د اوس قبیله چې کیم اعزاز دی حاصل کړه ده. د دې اعزاز څه شی و؟ د دې اعزاز دا چې دغه کیسه مې مخکې ذکر کړی و چې کعب ابن الاشرف یهودي په دې پسې هغه یو مجاهد چې دغه ورغلو دغه په قلا کې دننه دغه قتل کړلو. نو دغه اعزاز دغه اوس قبیله ته دا حاصل شو. نو ایس د خزرج قبیله دغه وی دا هم د انصار د جمله نه دغه وی یا رسول الله میشته اجازه وکړه چې دغه شرف اعزاز دا میشته هم حاصل شي چې دغه یو يهودي چې کومه د يهود د مشهورونه او د سردارونه نه دا په خیبر کې د استوګنه و اسد دغه په ابو رافعه باندې مشهور و. سلام ابن حقیق د نوم او په ابو رافعه باندې دغه مشهور و او معروف. نو دغه د خزرج قبیله نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه وغوښته. یا رسول الله میشته اجازه وکړه چې دغه یو يهودي دغه سردار د همیش هم قتل یې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اجازه ورته وکړه. وای بس سمدو دغه توسه قتل کړي. نو د دې د پرا د دې مهم د پرا نبی علیه الصلاۃ والسلام 15 کسونه انتخاب وکړلو چې دغه 15 کسونه به وردرینی د دې ته تګ دغه ډیر لرو د په خیبر کې د دې استوګنه و. د دې قلا چې د په کیمه قلا کې سدو دغه په خیبر کې و. وای بس سمدو لوټ شي 15 کسونه دغه انتخاب یو. دغه 15 کسونه د پرا سربرا مشر او قومندان د عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ دغه وټک وای دغه به د توسه سربراوي. وای بس سمد نو دغه روان شو د خیبر په طرف باندې. نو د خیبر ته په داسې اسنا کې ورسېدل، په داسې وخت کې ورسېدل چې دغه غورمسترګه ډیبه شوی و. غورمسترګه ډیبه او تیاره دغه روونه و. نو چې هر کله غورمستر غاډي بشي او تیارا روونه وي، نو په دې وخت کې هر سړی خپل کیر ته خپل دار ته دغه روونې په حرکت کې وي. نو دغه وخت کې بیا قلعې وي، غټې قلعې به په دې په مابین کې پیرا کلی دغه به ایسېدل، غټې قبیلې دغه به ایسېدل. په دې به چاردیوالي بدله وه یا داسې علاقه به وه چې د یوه یا دوې دروزې به یې لرلې، د هغې نه مسیوه بله لیار به نه وه چې په هغې باندې خلک ور داخل شي. نو په هغې وخت کې اکثر دغه قلعې وې. دا ایس هم دا د میشتو سې بعضې کلي دغسې پوتې دي. دغه د میش کله کټکۍ دغه به تاسې لیدله وي لوندې په پټۍ کې. د میش د کلي ایس هم دوې دروزې دي. دغه سیک داخل ته نشي ورنوتلی چې کله دا دروزې بندې شي نو سیک داخل ته نشي ورتللی. دغه د دوی دروازې په لیار باندې برسي. په دغه کې چردیوالي ار بدله دو دغه تقریبا 15 سکرینه دغه په دې کې مابین کې دي. نو دغه سي د نره هم د امیش د مدخل کیس کلی شو او د هرنګ د لاندې کیس کلا شول. زی په زی دغه اسم موجود دي
اگر چې هغه نقشې سره گاډه واړې دي ا دروازه دیوالینه رنگ شوی دا کله صورت ختم شو ده په بهر حال هغه اسم هغه علامه شته نو داسې قالب وي په دې کې به غاړ غاړ کلی دغه به اسه ده نو دلته په دغه وخت کې دغه المشوم ټیم دغه خلک اکثریت دغه ننوتلی وي بعضی خلک پتی وي دغه ننوتل بس نو بدې کې عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ چې د مشر و دغه پنځه کسونه هغه ته وی چې یاره دا خو د خلک داخل شول ټول قلې ته ننوت نو زه ور درېمه دیتا یو څه حلا جوړاوه څه چل جوړاوه چې زم پکې داخل شو کچېرې مې ټول ور روان شي نو اسې به مو ګیر کو و به مو پېژنې چې دا خو د مدینه منورې نه راغلی دی مسلمان دی نو دغه مو ګیر کو وای زه ورته په څه طریقه باندې په څه چال باندې دغه قلې ته ځون داخله و عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ وی زه روغله زه دلته ورسره د قلې دروازې ته وای دغه د دروازې د بندول ولا چې کوم فرد دغه لګیاو دروازه بندوله وای زه ولید وای زه په داسې صورت کې د دروازې ته دغه د قلې سره نږدې راول ولا که یو سړی چې قضای حاجت تدریمي قضای حاجت وای د په مو باندې ژاغ وکړو اے عبد الله وای زر کا داخل شه عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ نوم هم عبد الله نو دای په نوم نو بل او بللو پېژندوی نه خو د عربي دغه طریقه وای معروفه دو چې چا نوم نه ورسی نو هغه د عبد الله ټکا ورته کو د خدای بنده دا د هر علاقې یو خپل اصطلاح وي د خلک ته بعض قومونه داسې وي چې هغه یو مخصوص ټکا وي چې په چا باندې ژاغ کو نوم یې نه ورسی هغه یو مخصوص ټکا ورته استعمالوي چې پلونه لکه د میشو سه علاقې چې ډېر ټکی دغه میشو مشهور دي بعضی مشر ته ویایي چې اجي صاحب دام سړی ته ویایي یا بعضی وی ته ویایي ني نو دغه ټکی استعمالوي د کام عمر ته ویایي بلکای چانوم نه ورسی بلکای ژاغ کو ویا بعضی کومینه میشو لا داسي چې بچای ژاغم پس کو غوړ سړی ته بچی نه پس ویایي دا د میشو علاقې خپل ټکی دي ازله زله خو بیا دغه ټکی اوی چې کام عمر وي خو ته وی چې اجي صاحب دا وی د بازي د ندا د پورا الفاظ استعمال اول باید سړی دغه شو الفاظ انتخاب وکړي یو سړی د کام عمر دا دغه بچي د کام عمر جن کی ته سړی اووز وته کو نه هغه د پورا باید اجي ټکا سړی استعمال نه کو هغه د پورا وی وریاره دغه ټکا صحیح ده دا د ادب ټکا ده د رحم ټکا ده وریاره دا سیدا یا بچای دغه وی البته مشر دغه ته بخیر د اجي صاحب وی و د مثله بازی کومینه داسې دی کا ویړ د کستر د ټوله ته اجي صاحب نه وی خاصه د مثله پوس خلک دغه ټول اری وته وی چې اجي صاحب یقیني په مو باندې ډیر خپل باد لګي دغه چې مو تاسو کوی چې اجي صاحب نه داس نه چې دغه ټکه باد ده خو یو سړی هغه حق تر رسیدل نه وی نو هغه ټکه به ځای استعمال کو نو د ټکی انتخاب چاته اوس کړل دا باید سړی ش الفاظ انتخاب ورته وکړو هر قسم ټکه سړی نه کوي ته استعمال بهر حال د عرب هم دغه طریقه ایس هم دو چې د چا نوم نه ورسی هغه وته وی یا عبد الله دغه اوس وته کو نو دا عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ وی چې مو ته ویل چې عبد الله وی زر کې داخله ذکر دروازه درنه بندا و دي د ګمان دغه چې دا هم د کالی یو فرد دا په د قلا کې سي نو د پوساوي مو بوکا پیدا کړل چې دا غدا نه وپېژندې وې زه هم داخل شو بګي وې د دروازه بند کړه کلی مې ولیدل چې هغه په یو ځای کې دغه سمبل کړل وې دای چې کړه لوړ بیا زر ولا کلی مې روخه سي دروازه مې اول نه تعالی مې خلاص کړ وې باز زه سوالا کېد زه اسګرز دغه د سلام ابن حقیق چې ابو رافعه باندې معروفو وې دغه ځای زلټه و چې دغه چیرته خوندې دا چیرته دایم دا وې زه پسې ګرځ وی بیا د ډیر تلاش نه بعد مې دای ولیدو په یو ځای کې وای په چوک ځای کې دا وی دغه مې ولیدلو د خپل آشنایونو سره د شپې ملګری سره نو ستا غاب صاحب لګوي وای مو چې باسه اس مې صحیح کړ دې وای زبې ته اس چار کا ته باسه چې کله نو واخ شو ډیر وخت پر انتظار مې وکړو وزنډه دا وته ډیر وای باسه ته په انتظار اخر کې وې د شپې ملګری چې کې مې د مجلس د غزنه چک شول وای باز په سواله کې دا وراوله وای دغه چک زی ته وخت س دغه څه وراوله س د اندر په ذریعہ باندې زور وخت
وځي چې کله ورغله ار دروازه مې په زون پسې بندوله چې زه راونه دروازه به داخله ده هغه دروازه مې په زون پسې دغه به مې تلا کوله چې په هم پسې دشمن راسي چې د 4 مو کړي وی اخر زه دته ور ورسېده وی تیر تیاره ودای چې بکیم جی کې پریتو تیر تیاره د خپل د کیر ول سره وی دغه خوندیو وی زه داخل شو وی په دې کې د اووز وکړ وی سی کې وی دغه سره فورا مو په تیر باندې گزار په وکړ وی تیاره ولیدو مینه په دا اوز په طرف باندې گزار مې په وکړ وی دغه سره زه بیا فورا وروت داسې حالات کې د سړی اکثریت دغه وری خطو کیږي پته نه ورته لګي د زون زکه چې دا د صح حالات چې سړی سي قتلوي وای زه نه وروته د غاس په تیزی سره وی زه بیا اطمینان مې ونه شو چې یاره قتل دې نه کړل دمره خدای پاته ولګي چې دغه تو ولا دا او کنه وی زه بس ودر د دې دروازې سره وی لږ وخت بعد زه بیا په سر داخل شو اوازم په وکړ د په داسې صورت کې چې یعنی د تو په تو پسې زه روغله د تو په ندا پسې په اوس پسې د خو سیرا کړی وای زه په تو پسې روغ ناوځي وکړل څه پېښول دغه څه وشو وای دا ویل وای مېر دې بیراشه وی زه خو یو چا په مو باندې حمله وکړله وای د چې د کیسه پیرا کوله مو پیرا ځون سره نیولې و په دغه سینا باندې مې دغه سورنه بسلا بل طرف ته په بس وای بس دې چې زه مطمئن شو چې استچار وکړل وای بس زه نه وروت وای دغه د خالق خلق چې په مومن خبرېدل زه قالی نه خارج تر وتلو د قالی بازي اخري حصے ته زر وتلو وای زه بیا هم وطن مو ویل چې یاره اندازه ده ولګي پته ده ولګي چې اسنه چې دای ژوندای پوتې وي امید دغه سه د مهم نه واپس لوټ وای په دې اخري د شپې اخري حصے پره چې کله چرګونه زاینه وکړل رانیو جوړه شولا وای په دې ځکه یو کاس ولګېدو اعلان وکړو سیره وکړل وای د نجد تاجرون وی سلام ابن حقیق وی دغه قتل شو د مرد وی دا اعلان می چې کله وار ودلو وی باز زه مطمئن شو وی باز زه الرول شو وی دغه واپسی کې بیا زه چې کله په د قلا بندر کې زیدل زه په غل یار نرتل وی زر کې زیده وی اندر پیا مو ویل چې یاره دا خو اندر پیا یا پټو دغه سي وی اندر پیا خاتمه مبشا خاطو شو کیز ولوي شامه متش وی هغه من بیٹینګ وتړ وی بیا م خپل ملګری ته مزون ورسول دا د امام بخاری رحمه الله روایت امام مسلم رحمه الله وی چې په دغه مهم کې دغه 15 سره ملګری چې کیمی دغه خالتن نو وتلې په ټوله په مشترکه باندې دغه سلام ابن حقیق دغه قتل کړو دغه مړ او بیا دای په د قاله په دیوله بندر ول ودلو عبد الله ابن عدیق د دب شام متشوله بیا وی هغه روح واستلو دغه ټوله ملګری په مشترکه باندې دغه وروړل د چې کله روغله مدینه منوره ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر ورکړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دوی ولیدل او صح خواشو په دې باندې او خبر ورکړلو چې سلام ابن حقیق دغه قتل شو ده او د دب شای ولیدل وته وی چې تار نږدې شه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د دب په شا باندې وی لوسی تیر کړلو د څه شواله ک د سره چې متنوي دا هم معجزه وی د نبی د پیغمبر معجزه وی هغه بشای دغه سه دغه غشوره الله تعالی صحت ورکړه نو دغه سلام ابن حقیق چې په ابو رافعه باندې مشهور وو نو دغه عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ د قتل کړو یا د ملګری ټول په مشترکه باندې په دې طریقه باندې قتل کړو